ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. بیان بشیر بشردوست. د بلخ ولایت والي الحاج مولا محمد یوسف وفا د دې ولایت له ولسوالانو او نورو مسؤلینو سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د بلخ ولایت والي د مسؤلینو د دندو او فعالیتونو په اړه خبرې او بحث وکړ. ښاغلی وفا ټینګار وکړ چې ولسوالان باید د لا ښه همغږۍ او ولس ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو لپاره جدیت وکړي. نور جزئیات د عبدالرحمن عاطف په راپور کې. د بلخ ولایت په مقام کې د ولسوالانو نوبتي او مشورتي غونډه د یاد ولایت د والي الحاج مولا محمد یوسف وفا په مشرۍ ترسره شوه چې موخه د ټولو ولسوالیو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه وه. ناسته د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت پیل شوه او وروسته د بلخ والي وویل چې دا ډول ناستې د دې لپاره ترسره کیږي څو د ولسوالیو د خلکو مهمې ستونزې د یو بل سره شریکې شي او د حل لپاره یې لازم تدابیر ونیول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې زموږ د ټولو مسؤلیت د شرعي اصولو پلي کول دي او له ولسوالانو یې غوښتل چې په اړوندو برخو کې د خلکو د خدمت لپاره نه ستړي کیدونکې هڅې وکړي او له ولایت مقام سره د خپلو ولسوالیو د لاسته راوړنو، پرمختګونو، فعالیتونو او نورو ستونزو راپورونه په منظم ډول شریک کړي او اجازه دې نه ورکوي چې کوم فاسد کس له خلکو سره ناوړه چلن وکړي. وروسته له هغې ټولو ولسوالانو خپل راپورونه او لاسته راوړنې له والي سره شریکې کړي او زیاته کړه چې په ولسوالیو کې د امنیت ټینګښت ته ځانګړې پاملرنه شوې، د مسؤلینو ترمنځ همغږي رامنځته شوې او له علما کرامو، قومي مشرانو او د کلیو له بانفوذه کسانو سره د منظمو اداري غونډو له لارې د خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. همدارنګه هغوی د سړکونو، اوبو، مخابراتي شبکو، د سون توکو د برابرولو، د مؤسسو د فعالیتونو او په ځینو نورو برخو کې ستونزې له والي سره شریکې کړي چې والي هم د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړ. څه باندې 100 تنه روږدي کسان د بلخ ولایت له روغتیايي مرکز څخه د درملنې بشپړولو وروسته د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د نښهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لورې رخصت او خپلو کورونو ته ستانه شول. نور جزئیات بیا هم د عبدالرحمن عاطف په راپور کې. د بلخ ولایت د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې 102 تنه په نشو روږدي له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارلي دي. دوی وایي چې دغه کسان له درملیزو او مشورتي پړاوونو وروسته اوس په بشپړه توګه په ښه روغتیايي حالت کې دي او کولی شي چې خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د دوی په وینا د ښار له بېلابېلو برخو څخه د روږدو د راټولولو عملیات لا هم روان دي او دوی د نشهیي توکو د کر، قاچاق او پلور پر ضد د مبارزې لپاره جدي اراده لري. د بلخ امنیه قمنداني ټینګار کوي چې هیڅ چاته به د دغې ناوړه پدیدې د خپرېدو اجازه ورنه کړي. اوس هم پام کړئ یو ورزشي راپور ته. په بلخ ولایت کې د وزلوبې سیالۍ د 150 تنو چوپاندازانو په ګډون د جمعې په ورځ د بلخ ولایت د وزلوبې فدراسیون له لورې او د بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ د مزار شریف ښار د حاجي مقیم بای په میدان کې ترسره شوې. اسماعیل ملازاده د بلخ ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس وایي چې دا دور سیالۍ د چوپاندازانو په پراخې همغږۍ او د دوستۍ او یووالي په فضا کې ترسره شوې چې د سیالیو ښکلا او کیفیت یې دوه چنده کړی دی. امروز الحمدلله شما شاهد بودن که نام خدا یک مسابقه دوستانه بی سابقه در اینجا دایر شد و الحمدلله چوپاندازا، بیننده، میمانا همه راضی رفتن و از همین معلوم میشه که انشالله تیم ولایت بلخ جایگاه خاص را خواهد گرفت در تورنمنت. د سیالیو یو تن ګډونوال سمیع الله وایي چې د دې سیالیو ترسره کول د وزلوبې د سیمه ییزو ورزش د ودې لامل کیږي او د نوو استعدادونو د پیژندلو زمینه برابروي. چند سالی که مجاهدین آمده شکر بسکشی بسیار رونق پیدا کرده، مسابقه ملی شده، ولایتی شده، پیشرفت کرده. یا خواست ما همی است که فقط جوانا را حمایت کنند، تشویق کنند.
ورته مهال عبدالغفار چې د سیالۍ یو بل چوپانداز دی وایي چې دا سیالۍ د ورزشکارانو د مهارت کچه او رقابتي روحیه پیاوړې کوي او د دې دودیز ورزش په پراختیا کې مهم رول لري. هستیم و یا ما هم ورزش تیم ورزشی بسیار خوب تیم است. کسی بزکشی است، کسی کرکت است، کسی چیز، هر کس خوش دلش میاد سیل میکنه و دیدارش هم میکنه. اون مردم مخلوق است دیگه جای ندارن رفتنی. یک روز جمعه تفریح دارن میاین اینجا عکس میدانی بزکشی را سیل میکنن. د یادو سیالیو په پای کې ګلبدین د میدان ګټونکی اعلان سو او په رسمي ډول د دې دورې سیالیو $300 جایزه وګټله. د بلخ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو دا د دې سات خبرونه تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښې چارې. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.